صنعت او سوداګرۍ وزارت 1403 لمریز کال غوره صادروونکي وستایل. د صادراتو د ملي ورځې د نمانځلو سره هممهاله د 17 بېلابېلو سکتورونو غوره صادروونکي چې بهرنیو هیوادونو ته تر نورو زیات توکي صادر کړي وو وستایل شول. این برنامه کمک میکند تا مشکلات صادرات شناسایی شده و راههای حل جستجو شود. همچنان باعث رشد تولید و صنعت می شود و جایگاه صادرات را در اقتصاد کشور قوی‌تر می سازد. حکومت، شخصي تشبث، سوداګریزې اتحادیې او ټولنه باید ګډ کار وکړي. صادرکوونکي وهڅوي او د صادراتو کچه لوړه کړي. کله چې یو هیواد خپل تولیدات نورو هیوادو ته صادروي، د بهرنیو اسعارو یو مهم جریان رامنځته کیږي. په داخل کې خارجي اسعار پیدا کیږي چې د داخلي پانګونې، وارداتو او د مالي ثبات لپاره حیاتي دي. د اسلامي امارات یو شمېر مسؤلینو همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما استازو، د ترکیې سفیر، د چین او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماتانو او بهرنیو پانګوالو او د هیواد ملي سوداګرو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. مسؤلینو وویل موخه دا ده چې د هیواد د صادراتو کچه لوړه شي، داخلي تولیدات زیات شي او د تولیدي توکو کیفیت ته ښه پاملرنه وشي. کوم شی چې بهر ته صادروو هغه باید کیفیت ولري، هغه باید د نیازمندو د خواستې او د تقاضې سره سم وي، هغه باید د قراردادونو له موادو سره په تطابق کې او دغه رنګې برابر وي. نو الحمدلله اسلامي امارت هم تر کومه حده پورې چې مکلفیت جوړیږي دې مسلې ته هم متوجه ده. کیفیت د صادراتو چې ښه سي، کیفیت د صادراتو چې په صحیح طریقه باندې سي، که نن ته په افریقا کې تولیدي بخش کې یا په نورو زراعتي بخش کې 10 کسه په کار باندې اچوي، 10 کسه په کار باندې راولي، داسې وخت به راسي چې دا به 1000 کسه ته رسېږي. د افغانستان اسلامي امارات په راتګ سره لله الحمد د صنعت، تولید او خودکفایي په برخه کې کوټلي او زغرده ګامونه اخیستل سوي او د اسلامي امارات رهبري او ټول مشران دې ته متعهد دي تر څو افغانستان د یو وارداتي افغانستان په ځای د یو صادراتي، صنعتي او تولیدي افغانستان باندې بدل کړي. د خصوصي سکتور استازو وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د لوړ کیفیت توکي تولیدېږي. تولیدي فابریکو کې سلګونو زرو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي او که د برېښنا ستونزې حل شي، په تولیدي فابریکو کې به له ایران او پاکستان هیوادونو راستانه شویو 120,000 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي او په بیړنۍ توګه 10,000 راستانه شوو هیوادوالو ته په تولیدي فابریکو کې د کار زمینه برابرېدلی شي. که د موږ برق 24 ساعته شو، تنها په دغه کابل کې ظرفیت په 1,60,000 کسانو د جذب موږ لرو. خو په سر د دې هم زه اوس وایم چې 10,000 کسان به انشاءالله د افغانستان صنعتکاران په خپلو فابریکو کې جذب کړو. موږ غواړو چې د افغانستان په صادراتو کې که مشکلات ولرو، موږ د هغو مشکلات سره مبارزه دا ده چې د دې پیسته په ژمي کې تازه رومۍ نه خورو، خپل دغه رومیان وچه وخورې. د دې لپاره باید کوشش وکړو، د دې لپاره هم لازمې اسانتیاوې برابرې کړو. د صادراتو ملي ورځ د دوهم ځل لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري ونمانځل شوه. د صادراتو د ملي ورځې نمانځل د تیر کال څخه پیل شول. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي د دغه ورځې له نمانځنې موخه دا ده تر څو صادروونکي، سوداګر او د تولیدي فابریکو مسؤلین وهڅول شي او د داخلي تولیداتو د کیفیت لوړولو او د صادراتو د زیاتوالي لپاره هڅې وشي.